په بلخ ولایت کې د هیواد د شمال زون د 5 ټیمونو ترمنځ د فوټسال یو ورځنۍ سیالۍ د ځوانانو راډیو په ملاتړ په لاره واچول شوه. مسؤلین وایي له یادو سیالیو څخه موخه ورزشي لوبو ته پراختیا او د دغې رشتې د غوره څیرو په ګوته کول دي. این مسابقات اما ساله از طرف رادیو جوانان برگزار میشه. بین 5 ولایت است که به خاطر استعدادیابی جوانان است که همه قسم ما استعدادهای نو به این مسابقات پیدا بکنیم. ورته مهال ورزشکاران د دغه ډول سیالیو په لاره اچول د ورزش په برخه کې د ځوانانو د پرمختګ اساسي لامل بولي او د شته ستونزو پر حل ټینګار کوي. این تورنمنت‌ها به خاطر فوتبال جوانان بسیار اثر مثبت داره. باید همچون تورنمنت‌ها را ما تقاضامندیم که همچون تورنمنت‌ها زیادتر برگزار شود. این همچون برنامه میتونه ما را به سطح ولایت به سطح افغانستان معرفی کنه و برای جوانان برای نوجوانان یک برنامه بسیار عالی و خوب است. د یادولو وړ ده چې په دغو سیالیو کې له بلخ، سمنګان، جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو څخه 5 ټیمونو ګډون کړی و چې یوه ورځ یې دوام وکړ.